بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك، لومړی جلد، اوومه وحده، اوومه برخه، 42 نمبر درس. القراءة والكتابة. القراءة لوست، الكتابة لیک. القراءة والكتابة لیک او لوست برخه ده. په هغې کې لومړی چې دی د لوست برخه ده. اولا القراءة. په دې کې تدریبات دي، تمرینات دي. التدریب الاول صل بین العبارة والصورة المناسبة. دلته چې دی موږ سره لومړی پاراګراف او دویم پاراګراف کې مناسب جملې او تصویرونه دي، یو بل سره یې نښلوو. دلته لومړی کوم کالم چې دی، اوله جمله چې ده، احمد يذهب الى المدرسة، هو يذهب بالحافلة. احمد ښوونځي ته ځي، هغه په بس کې ځي. دې ځای نه به کرښه کش کړو، دې ځای ته. انا طالب في كلية الطب في جامعة القاهرة. زه د طب پوهنځي زده کوونکی یم په القاهره پوهنتون کې. دې نه به خط کش کړو، دلته أنا طالب في كلية التربية في جامعة أم القرى. د أم القرى پوهنتون تعلیم و تربیه پوهنځي کې زده کوونکی یم. زینب تذهب إلى البيت، هي تذهب بالسيارة. زینب کور ته ځي، هغه په موټر کې ځي. دې نه به دې ځای ته خط کش کړو. التدريب الثاني، دویم تمرین دی، صل بین السؤال والجواب المناسب. دې طرف ته سوالونه دي او دې طرف ته جوابونه دي. د هر سوال لپاره مناسب جواب پیدا کړئ او خط ورته کش کړئ. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ همیشه چې زه تمرین شروع کوم دا ستاسې کار دی. که غواړئ حل یې کوئ، ویډیو سټاپ کړئ، تمرین حل کړئ، بیا دې سره مقایسه کړئ. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 7 صباحا. درسي ورځ کله شروع کیږي؟ سحر 9 بجې شروع کیږي. متى ينتهي العام الدراسي؟ درسي کال کله ختمیږي؟ ينتهي في شهر رمضان. د روژې په میاشت نه یا د رمضان په میاشت کې ختمیږي، خلاصیږي. الى اين تذهب الآن؟ اوس چیرته ځې؟ اذهب الآن الى المكتبة. اوس کتابخانې ته ځم. متى يبدأ العام الدراسي؟ درسي کال کله پیلیږي؟ يبدأ في المحرم. په محرم کې پیل کیږي. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ درسي ورځ کله ختمیږي؟ ينتهي الساعة 4 عصرا. 4 بجې ختمیږي، مازدیګر 4 بجې. ماذا تفعل في الاستراحة؟ په تفریح کې څه کوي؟ اقرأ كتابا او صحيفة. یا کتاب یا یو مجله لولم. 150 صفحې خلاص شوې، انتقالیږو 158 نمبر صفحې ته. 158 نمبر صفحه کې التدریب الثالث، دریم تمرین دی. دلته یو متن لوستل دی، د هغې متن نه اخذ کول دي او بیا لاندې یو څه سوالونه دي، د هغې جوابول دي. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. دا متن ولولئ او بیا لاندې سوالونه جواب کړئ. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. أختي زماخور. أخت خور، أختي زماخور. مريم طالبة زدكون كده في جامعة پوهنتون دمشق. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. زماخور مريم د دمشق پوهنتون کې زدكون كده. جامعة دمشق في سوريا. د دمشق پوهنتون په سوریا کې دی.
مریم تدرس في كلية الطب. مریم د طب په پوهنځي کې زده کړه کوي. وستكون طبيبة إن شاء الله او ډاکټره بشي. تسكن مریم اوسیږي مع الاسرة کورنۍ سره فامیل سره فی شقة په اپارتمان کې. الشقة بعيدة عن الجامعة. اپارتمان د پوهنتون نه لري دی. وتذهب إلى الجامعة بالحافلة او پوهنتون ته په بس کې ځي. مریم تدرس في الصباح والمساء. مریم په سهار او ماښام کې درس وایي. وتذهب إلى المكتبة والمختبر او کتابخانه او لابراتوار ته ځي. سوالونه دي دا په تاسو جواب کوي زنم. د همدې حق له سوالونه دي زه سوالونه صرف ترجمه کوم تاسو به جوابونه پیدا کوي. اين تدرس مریم. مریم چیرته درس وایي؟ دلته مونږ ویل کنه چې د فلانکی پوهنتون کې درس وایي به تاسو پیدا کوي. فی ای کلیه تدرس. په کوم پوهنځي کې درس وایي یعنی مریم. اين تسكن مریم. مریم چیرته اوسیږي. هل الشقة بعيدة عن الجامعة. دا متن به تاسو لوستوي. آیا اپارتمان د پوهنتون نه لري دی؟ کیف تذهب الى الجامعة. پوهنتون ته څه خلځي؟ د مریم خبره ده. هل تدرس مریم في الصباح. ایا مریم سحر کې زده کړې کوي. هل تذهب مریم الى المختبر. ایا مریم لابراتوار ته ځي. نور بمولولو. التدريب الرابع. اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو خطأ. دا باراگراف ولولئ او بیا د صحیح او غلط نښه کیږدئ. صديقي أحمد. زما ملګری احمد. طالب زده کوونکی دی في جامعة أم القرى. د أم القرى پوهنتون کې. جامعة أم القرى في مكة. أم القرى پوهنتون په مکه کې دی. أحمد يدرس في كلية التربية. أحمد تربية و تعلیم پوهنځي کې درس لولي. وسيكون مدرسا او ښوونکی بشي إن شاء الله. يسكن أحمد. أحمد اوسیږي في بيت په کور کې. البيت قريب من الجامعة. کور د پوهنتون سره نږدې دی. ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. او پوهنتون ته په موټر کې ځي. احمد يصلي. احمد لمونځ کوي. الفجر د سحر. والعشاء او د ماسخوتن في المسجد الحرام. په مسجد حرام کې. اوس راځو دا سوال که صحیح وي د جملې که چیرته صحیح وي نو د ټک مارک یا د صحیح نښه ورته ولګوئ. که غلط وي نو د کراس نښه ولګوئ. احمد مدرس في جامعة أم القرى. احمد په ام القرى پوهنتون کې ښوونکی دی. غلط دی ځکه چې احمد هلته زده کوونکی دی. نو دلته به د کراس نښه ولګوو. احمد سيكون مدرسا. صحیح دی ځکه سيكون مدرسا چې تربیه پوهنځی لولي. يسكن احمد في شقة. غلط ځکه چې يسكن احمد في بيت. کور کې اوسي. بيت احمد قريب من الجامعة. نعم صحيح نجدي دي پوهنتون سره. يذهب أحمد إلى الجامعة بالسيارة. نعم صحيح. أحمد يصلي الفجر في المسجد الحرام. نعم صحيح تك مارك. أحمد يصلي العشاء في المسجد النبوي. نه غلط دی ځکه چې د عشاء او فجر دواړه په مسجد حرام کې کوي. یوسلو 58 صفحه خلاص شوې. ثانيا الكتابة. یوسلو 59 صفحه کې الكتابة یا لیکل دي. الحرکات والسکون دي ان شاء الله په دې خو به تاسو پوهیږئ. فتحه ضمه کسره سکون دي ته غړوندی نه وایو ښه دې ته سکون وایو. فتحه ضمه من لك انت. دا وګورئ دا ټول فتحه ضمه زور زیر پیښ او سکون چې چیرته وي هغه به ان شاء الله تاسو د دې نه بغیر چې زه در وښیم چې دا پیښ دی او دا شی دی تاسو به ان شاء الله پرې پوهیږئ. انسخ کاپي ده. دا دلته کیف دی لاندې هم کیف ولیکئ. مسجد لاندې مسجد ولیکئ. دا د لیکلو برخه ده ان شاء الله تاسو ټول پرې پوهیږئ. التنوین دی تنوین الرفع چې هغه ضمتان یا دوه پیښه دي. او تنوین النصب دی بیتن کبیرن دوه زوره دي فتحتان دي. او تنوین الجر چې دی
کسرتان یا دوه زیره دي. طالبین، مصریین، شقتین، جمیلتین، فکرتین، طیبتین. انشاءالله دې کې به هم څه ستونزه نه وي. که ستونزه وه تاسو کولی شئ کمنټ یا پوښتنه مانه وکړئ، زه انشاءالله حلوم. دویم تمرین دی اکتب الکلمة بالتنوین کما فی المثال. تنوین سره ولیکئ. کتاب کتابون، بیت بیتون، طالب طالبون، طالبتون. دلته یو خبره ډیره مهمه ده خو چې ذهن ته مې راغله. اکثره ورونه او خویندې چې کله کتابون ما په د ډیرو تکړه خلکو نه هم چې ښه زده کړیالان دي، حتی یو دوه مې نو غیبت نه دی پکار، یو دوه مې ډېر داسې نومیالي کسان ولیدل چې هغوی دغه کتابون کتابن حتی پښتو کې هم دا الفاظ استعمالیږي او څه یې نه استعمالوي. مثلا زه تاسو ته تکراروم، ولې کنټرول دوی چې کله لیکي مثلا زه دلته لیکم که زه وایم زه خوب طبیعتا داسې کوم، طبیعتا ډیر کوم. دا طبیعتا سره باید من څه ولیکو؟ طبیعتا باید داسې ولیکل شي. طبیعتا داسې دی. که دا 2000 نه ورکای نو هر څوک پوهیږي طبیعتا داسې لیکل کیږي. خو زمونږ بعضې ورونه چې کله دا طبیعتا یا د دې تنوین نه نوي خبر هغه طبیعتا داسې لیکي. زه خوب طبیعتا ډیر کوم چې دا تقریبا سراسر غلط دی. دلته نون نه راځي. دا چې کوم دی الف دی، د الف سره 2 زوره دي او دا تنوین دی، تنوین دی او هغه 2 زوره تنوین ولا فتحتان ولا تنوین دی. دې ته تنوین النصب وایو. دا طبیعتا دی. طبیعتا داسې کله هم موږ نه لیکو، دا غلط دی. نو دا یو نقطه ښه وه چې ذهن ته مې راغله. نور په دې کې څه نشته دی د لیکلو په هکلې. نو کتابن، کتابین، کتابون، په اخر کې نون نشته دی، دا تنوین دی. انشاءالله چې په پوه شوي یاستئ. انسخ دا هم کاپي کوئ. اهلا وسهلا، خیرا کثیرا، بیت جمیل، شقة کبیرة، محمد مهندس. 160 نمبر صفحه خلاصه شوه او وحده مخلاص کړي ان شاء الله سبحانه وتعالى چې اتمه وحده به الوحده الثامنه براتلونکي درس کې وایو. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.